بس زما خوږو عزتمند اوریدونکو، تاسو ته د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت بیانات شروع دي. مونږ او تاسو تیرې جمعې د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچپن ولا څه واقعات اور بیا د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سره نکاح. نو اوس دینه مخکې د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم صدقه د ځواني ولا ژوند اندرنګ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نا اولاد اور اندرنګ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو ول تعداد تدا یو څو اهم مسلې دي د سیرت په باب کې. اور اهل کفر اهل باطل په دې خبرو باندې ډېر اعتراض هم کوي اور د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګستاخی هم کوي. نو دې متعلق نن بیان کې مونږ یو څو خبرې کوو. انبیاء کرام دا اگر کا صدوتا یا نبوت ملاو نوی شوه، نبوت ملوی دون مخ کے هم دا اولیاوی اور دا صدیقین وی، یعنی ہر یو نبی دا ولی وی اور دا صدیق وی. اور دا ولایت مقام کی دا هغه مقام هغه درجه ته رسیدلې وی چې دنیا څومره اولیاء دي څومره صدیقین دي د دو ولایت د پیغمبرانو ولایت سره هغه نسبت هم نشتا چې کم نسبت یوې قطره دریاب سره وي. دریاب نه یو قطره جدا کا هغه سره خو څه نسبت شتا. او د عام اولیاء ولایت د پیغمبرانو ولایت سره دومره هم نسبت نشتا. هغه وجه دا ده چې پیغمبران الله تعالی دغه انسانیت هدایت د پاره د انسانیت راهنمایي کولو د پاره منتخب کړي وي چې دغه انبیاء کرام دا به د انسانیت ول تربیت کوي اور دغه انسانان دا به کفر او شرک نه ضلالت نه دا به منع کوي. نو اوس د سی بیا څرنګه کېدل شي چې یو نبی یو پیغمبر سلويختو کالو پورې بخپل کفر او شرک پروت وي، بخپل هغه ضلالت کې پروت وي، بخپل هغه بحیايي کې پروت وي اور بیا سلويختو کالو بعد یکدم هغه نه منکول شروع کی. نو هر یو سړی به هغه باندې بیا غوته وګدای. نو دې د واجنه پیغمبران الله تعالی وړوکوالی نه اولیاء ګرځولي وي، صدیقین ګرځولي وي اور الله تعالی هغه معصومین پیدا کړی وي. الله تعالی هغه کټو ګناهونو نه خو پرېږدوا څو وړو ګناهونو نه هم الله تعالی هغه بالکل محفوظ ساتلی وي. لکه څنګه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو روایت ده چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یوې موقع باندې پوښتنه وشوله زید الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چتا کله بت سجدا لګولې د پیغمبرینه مخ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل سنا کله هم نه. بیا ورنه پوښتنه وکړه چتا چرته شراب سکلی دي؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل سنا کله هم نه. اور بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل سما شورونه دغه بوتانو ته سجدي لګول، دغه شراب سخل، دغه ګندګیانه دا ما کفر ګڼل. اگر که هغه وخت کې ماته ایمان، ماته کتاب، ماته نبوت دا نو ملاو، ما ایمان اور کتاب نه پیژندل، خو دغه شیزونه به ما کفر ګڼل. اندرنګ حضرت عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی دا فرمایي سما د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها یو گوندینه دا خبره واوریدا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت نه مخکې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته نصیحت کول اور دا خبره ورته کوله چې ما د پخدای ذات باندې قسم وی چې زب کله هم لات ته سجده ونه لګوم. لات د هغوی لوی بوت وو
اندرنګ منات تبهم عزات تبهم زکلهم سجدا او نه لګوم هغه په نامه باندې بزکلهم نظر و نیاز او نکم. اندرنګ روایتو کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه مشرکان څو دوب د بوتانو په نامه باندې دغه ذبح کولی او جنوران به ذبح کولو د هغه په نامه باندې به نظر کولو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه وخت کې چې پیغمبري ورته یا نو ملاو خو دغه مشرکان کافران به منع کولو چې دغه جنور دغه وزي دغه اوخان دا چې الله تعالی پیدا وکړي دي نو د الله تعالی په نوم باندې ذبح کول پکاري دي او د الله تعالی په نوم باندې دا نظر کول پکاري دي. اور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به چرته هم دسې ذبیحه نه خوړله چې هغه دغه مشرکانو ذبح کړي وي د بوتانو په نامه باندې شروع چې دغه وخت کې ورته پیغمبري نه و میلاو. اندرنګ حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غلام وو. اصل کې دا غلام د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ولو اور دا حقيقي غلام نو بلکې دا څو غلو ډکوانو خپل مور او پلار نه خپل کلی نه تختولو اور بیا یو بازار کې خرڅ کړلو نو بس غلام جوړ شو. اور دا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها رشتہ دارانو حضرت خدیجه رضی الله عنها تواخستو اور حضرت خدیجه رضی الله عنها دغه غلام زید بن حارثه رضی الله عنه دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وقف کو او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا آزاد کړی دی اور دې ته خپل بچی نه یلو مو بولا بیٹا خلی ویل زوی ورته یی عربی کې ورته متبنا یی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا بچو اور خلکو به هم دې ته आवाज کول چې زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم. نو دا فرمایي چې د جاهلیت په زمانه کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یا نبوت نو ملاو پیغمبري نو ملاو نو زه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سراوم چې طواف مکول. نو دغه طواف کې مشرکین مکه او طریقه بداوا چې صفا اور مروه په غونډو باندې دوا بوتان یخیو اصاف اور نائله د دوا بوتانو هغه به طریقه دا کوله چې کله طواف کوله نو دغه بوتانو باندې به دوی تیریدلو نو دا به خولولو چپولو به. نو زید بن حارثه رضی الله عنه فرمایي چې کله زور باندې تیر شوم نو ما هم د خپل کړلو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ز سختی سره منع کم صدا څه کوي دا کار ما کوا کني دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام یا نبی پیغمبر نه دی. نو ایس کله زه پیغمبر علیه السلام منع کړم نو ما زړه ته دا خبره راغله چې اخر د دې خولولو کې څه شي دي چې د دومره خلک خولای د دومره غړغړ سرداران خولای. نو ایس کله زه دوباره چکر کې ما بیا دغه بوت خپل کړلو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زه دوباره خسختی سره منع کړم چې دغه کار ما کوا. ایته هغه د بعد ما کله هم دغه بوتان نه دی خپل کړي تر دې پورې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پیغمبري میلاو شو او ما په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړو. اندرنګ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الحمدلله الله تعالی د جاهلیت ونه تمام ګندګیانو نه محفوظ ساتلم. خو یې سماته زړه کې صرف دوی پیری د دی ول خیال رغله دي چیرې زه هم سم او د جاهلیت ول کم کارونه دي هغه وخت کې عامو چیرې زور کې شریک شم ته دا وګورم چې دا څه شي دي. نو یې ما ګډي وزې سره ول خپل ملګری را سراو هغه ته مدغه ګډي وزې وسپرلې چیرې زلګ مکه مکرمه ته سم اور الته کې بشپې هر ځای کې بدغه مجلسونه لګیدلو نو الته کې بدغه شاعری وي د بغانې بجانې وي ټوکې ټکارې بوي دسي محفلونه بلګیدلو چې رزم دلته کې شریک شم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله زراغلم نو یو ځینه د غانو بجانو आवाज راغلو ایزه ماته پوسو کو چیرې د څه شي دي نو ماته ویلې شو چې یاره پلنکی کور کې واده دي هغه د سي تماشا جوړه کړې دي. نو چې ما زړه کې راغلو چې الته لاړ شه نو چې الته څه څرنګ لاړلم اور د سي کینستم د غانو आवाज سم په غوګونو باندې راتله نو بس دغه ځای کې چې ما په غوګونو باندې الله تعالی یو مهر ولګول او زه دغه ځای کې خوب یول شم خوب را باندې راغلو حتی کې چې کله سحر دغه نور را وختو د نور شعاګانو هغه تپش هغه ګرمایش سره زروي شوم او چې کله زملګری ته راغلم
نو دغه ملګری مانه پوښتنه کوي څه شی وو، چې ما ورته خپل واقعا بیان کړ، زه خو په هیڅ شي باندې نه یم پوه شوی څه شوي دي څه نه دي شوي. او دغه سحر دغه نور ګرمي سره زه راپارتلم، په منډو تا ته راغلم. اندرنګ بیا چې سبا ته ما زړه کې دغه خواهش بیا راغلو چې یاره نن زه دا ګورم څه شی دي. چې سبا ته ما سره بیا دغه شانتې واقعا وشوله، چې دې د بعد ما زړه کې بیا دغه تصور هم نه دی راغلی چې یاره زه داسې محفل کې شریک شم. اندرنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله د بیت الله شریف ول تعمیر قریشو کولو، نو چې دې کې به دغه قریشو باندې تقسیم شي او چې داغه ځای به تاسو جوړاو، دا به تاسو جوړاو. نو چې دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما هم ورکه کار کړی دی، مزدوری یعنی خدمت پنیات لکه څنګه مسجدونو کې کیږي. نو چې زه خپل تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ سراوم، نو چې دغه ګټي به ما راوړلې په ولی باندې. نو چې دغه تر ته یې چې وراره د سیوکا چې دغه خپل لنګ دا کولاو کا او دا په دیولو باندې کېږدوا، نو دغه خختو راوړلو سره به تا دغه بدن د زخمی کیږي نه. نو چې ما تر خبره اومنله، نو څنګه چې ما دغه لنګ کولاول چې دی کولوي دو سره چې یکدم ز پزمکه باندې ربرې وتلم او بهوش شوم. او چې کله ما ته هوش راغلو، نو چې ما نه ابو طالب چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشر ترو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په کفالت کې وو. نو چې پوښتنه یې رانه وکړه څه چالو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته و فرمایل چې ما څنګه د غلنګ کولاول چې دې کې ما یو سپینو جامو کې یو نورانی سړی وکتل چې هغه ماته چې اے محمد خپل ستر کولاونه کې خپل ستر خپل پردا پټکا، چې دې کې یکدم زره پرې وتم او زه بهوش شوم. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت الله تعالی د سې طریقې سره کړي. اندرنګ پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ځواني کې چې الله تعالی کوم او خيارتیا ورته ورکړي و، او الله تعالی چې کوم د فیصله کولو هغه کې استعداد یخو د هغه نظیر هم نشي ملویدل. قریشو د بیت الله شریف تعمیر اراده وکړه، د بیت الله شریف تعمیر چې ابراهیم علیه السلام کړو، او هغه د بعد قبیله جرهم ولا هغه کې چې مرمت کړو. خدا دې چې ابراهیم علیه السلام صرف دیوالونه اوچت کړیو، هغه باندې چت نو، او د دیوالونه هم ډیر ټیټ وو چې هغه د واجنه باران څخه کله وشول نو نه به اوبر جام شولې، او دغه دیوالونه هم ډیر کمزوري شي او قریبه وا چې دغه دیوالونه مکمل رنګ شي. نو قریشو دغه فیصله وکړه، خپل کې مشورې وکړلې چې د بیت الله شریف ول تعمیر کو. نو ټول دغه قبيله خاندانونه راجام شو، په دې باندې فیصله وشوه، او دغه فیصله هم ورکه وکا چې مونږ به دي کې حرام یو روپی هم نه لګو، د شرابو پیسې به ورکه نه لګو، د جیواری پیسې به ورکه نه لګو، د زیناګانو ول پیسې به ورکه نه لګو، دي کې به د پاک مال بلاګي، د تجارت نه ګټل شوی مال به دي کې مونږه استعمالو. نو د بیت الله شریف ول تعمیر شروع شو چې کله د دوی کانل د ابراهیم علی السلام چې هغه بنیادونو ته دوی ورسیدل، نو دو مخکې نور هم مزال کول چې دغه وخت کې و د مکه وشول، دغه مکه مکرمه کې د مکه یو आवाज چې هغه د واجب نه دغه بنیادونو باندې دوی وسار شو. به هر حال دوی دغه تعمیر شروع کو چې دای کول مکمل سر ته څکله ورسول. نو دغه وخت کې اوس یو معاملہ راغله چې هغه د حجر اسود ولا کانه ده. حجر اسود کانه الله تعالی د مونږ او تاسو ټولو ته د دې زیارت او د دې خپلول نصیب کړي. حجر اسود هغه کانه ده چې تاسو چا مخ کتلې وی الله د ټولو ته نصیب کړي، بار چا نبی کتلې الله تعالی د هغه ته هم نصیب کړي. دغه بیت الله شریف څکما کوټه ده هغه کې دغه کانه لګیدل د سګړې نو ماکم شه ده، دغه خلق هغه کې د سار نه بسي او دغه کانه خپل کی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک ته چې دغه حجر اسود کانه خپل کړلو، دغه حجر اسود د بدی ولا سفارش کوي قیامت په ورځ باندې. نو به هر حال څکله دغه کانی ولا موقع راغله، او دغه کانه د جنت ولا کانه ده چې د آدم علیه الصلاۃ والسلام خپل ځان سره جنت نه راوړو. نو دغه کانی کې خودلو موقع سره راغله، نو هرې کبیره ولا دا خواهش و چې دغه کانه به مونږه کېدو، هر یو سردار دا کوشش و چې دغه کانه به زکی قدم. نو څکله د هر سړی دغه خواهش و، نو قریب و چې دو مینس کې یو جنگ جوړ شي،
چې یو یې ز نو جنگ ته خبره نګدو وا صدیق بیا اخر مشرانو په دې باندې فیصله وکا چې دسې وو کو چې سبا سحر په وخت کې یعنی دغه تهجد په وخت کې چې ټول نړوم باندې کم یو سړی بیت الله شریف ته داخل شولو هغه مونږه حکم فیصله کوونکې مقررو چې هغه کومه فیصله وکړه هغه به مونږ ته منظور وي چې بچا باندې کېږي دي څه کوي نو چې دې کې دغه ټول سرداران څه کوم مشران دو یو ځای کې خفیا کې نستلو ګوري چې سحر په وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بشپې عبادت کول د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په دین باندې د الله بڑای به بیان ولا سجدي به لګولې نو دغه ابراهیم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه کله رانه وتلو نو دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو ټولو پیژندلو صادق او امین باندې مشهور وو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاک دمنی چرچه خلکو بور سره مانوتونه کېدولو هر یو سړی ور سره مینا و ځوان بوډا مشومانو زناناو ټولو ور سره مینا و څکله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دروازې باندې رانه وته نو دو ټولو چغه کې چې هاذا محمد امین ردیناه صدق محمد دی صلی الله علیه وسلم دا خو امین دی مونږ په دې باندې رضیو چې دې کومه فیصله وکړه نو دا ټول سرداران راغلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او دا واقعي ورته بیان کړه چې دسه قصه دی او تاسو څه فیصله وکړه مونږ ته منظور دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عقل مندي او خيارتیا دغه ځکه اندازه لاګي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دسه فیصله وکړه چې د ټولو قبيلو ول سرداران را جمع کړلو او دغه حجر اسود کانه د یو څادر کې کېږدول او دغه ټولو قبيلو ول تیلو چې دغه څادر د تاسو ټول ونسو او څه کم ځای کې دغه حجر اسود کانه لګيږي نسب دی نو الته پوری څه کله دغه ټولو د سی اوچت کړلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه حجر اسود کانه رواخستلو او دغه ځای کې خخ کړلو او یې لګول نو ټولو قبيلو ولا خوشاله شو چې مونږه قبيله هم ورکه برخه راغله هرې قبيله ولا خوشاله دي چې زه هم ورکه شامل شوم د سعادت کې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه ټول خلک قبيله د جنگ نه باج کړل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خيستا ژوند دی پیغمبرین نبوت نه مخکې هم او نبوت د بعد خو هسه هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولاد په باره کې دغه اهمه مسله ده چې اهل باطل اهل کفر اور اهل یهود اور بیا د هغو نام نهاده مسلمانان دعوات کوي د ایمان چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولاد نه انکار کوي اور هغه دا خبره کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صرف یو لور و چې هغه نما و حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها اگر که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څلور لونی وي خو دغه یو لور څخه مشهور دي د دې وجه څه شه دي د هغه وجه ده چې دینه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سادات ول نسل چلیدل دي نور لونو ول کم اولاد هغه بچپن کې وفات شوی وو او دی ول کم اولاد حضرت علی رضی الله عنه باندې دا نکاح وا حضرت حسن حضرت حسین رضی الله عنهما دینه دغه اولاد چلیدل دي اندی د واجنه فاطمه رضی الله عنها ول کم لقب زهرا ده زهرا یی گلتا اور گلاب دغه گلاب کار څه وی چې دا خوشبوئی پیلوي نو فاطمه رضی الله عنها نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاندان خوشبوئی پیلاو دي نو دی وجنه دي ته زهرا یی اور فاطمه رضی الله عنها دی د واجنه ډیره مشهوره ده خو د یو بچی ول شهرت هغه د دې خبره تقاضا نه کوي چې یره د دې سړي به نور اولاد سره وینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څلور لونی وي او درې زامن وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدیجه رضی الله عنها اول سوی وشولو څه هغه نما او حضرت قاسم رضی الله تعالی عنہ دا د پیغمبر علی السلام رومبانه بچی دی دا دو نیمو کالو عمر کې دا وفات شوه دی دی عمر دومره شی او چې دا به ګرځیدلو پیغمبر علی صلوات و سلام بچی او ډیر ور باندې ګرانو غوتی نه بینول او دا دومره شوه او چې کله دغه اوخ یا آس د سیناست و نو دا دومره لوی و چې دی به د سی ټوپ کو دغه سورلی باندې بدا کینستل دا دو نیمو کالو کې وفات شوه دویمه لور د پیغمبر علی صلوات و سلام هغه حضرت زینب دی رضی الله تعالی عنها اور دریمه لوري پیدا شوه وی دي چلونو کې د دویمه رچی حضرت رقیه رضی الله عنها اور دریمه لور چې اولاد کې چلورمه لونو کې دریمه ام کلثوم رضی الله عنها اور چلورمه لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دي کې دغه دوی لونی حضرت رقیه ام کلثوم رضی الله عنها د حضرت عثمان رضی الله عنه په نکاح کې پاتې شوی دي اور فاطمه رضی الله عنها د حضرت علی رضی الله عنه په نکاح کې وي اور خدیجه رضی الله عنها اخیره بچي هغه نما وا حضرت عبد الله رضی الله عنه دا یو کال او میاشتو عمر کې دا وفات شوه دی او د دی ول وفات دغه بنی سعد کما قبیله دی د حلیمه سعدیه
خاندان هغه کې د دې پیغمبر علی السلام لکه څنګه خپل الته کې تربیت د پر خپل مور استول او بیبي آمنه نو پیغمبر علیه السلام هم خپل بچي الته کې تربیت د پر رضاعت د پر استول چې یو کال او میاشتو عمر کې الته کې هغه وفات شو او قبر هم الته کې جوړ شو. او بیا پیغمبر علیه السلام یو بچي حضرت ابراهیم رضی الله عنه دا تقریبا 13 میاشتو کې وفات شوی دی او دا د پیغمبر علیه السلام یو وینځه حضرت ماریا قبطیه رضی الله عنها یو بادشاہ پیغمبر علیه السلام ته هدیه کړی و هغه نه دغه بچي ورته الله تعالی ورکړو. او پیغمبر علیه السلام اوایلی مدینه ورته یې د مدینه منوره د سجک کله دی الله د تاسو ټولو ته درتا کی پیغمبر علیه السلام د الته یوې زنانات ورکړو تربیت او رضاعت د پاره. پیغمبر علیه السلام به د بچی کاتو د پاره اکثر تللو څکله د غورزي باندې لاړلو نو دغه بچي ګوري چې دته زکام لګیدل دی بیمار دی څنګه پیغمبر علیه السلام کوت کې رواخستلو چې دغه هغه ځنکدن ولا څه مسلوي بنديږي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ورسره او هغه فرمایي چې دغه شانتي سلوي بان شولې او دغه بچي د پیغمبر علیه السلام په کوت کې وفات شو. نو پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی درې زمن ورکړیو په وډوکوالي کې دا وفات شو او لونی څلور وي چې هغه ودونه نکاحونه هم شي او هغه اولاد هم. نو به هر حال پیغمبر علیه السلام اولاد هغه څلور لونی او درې زمن دي صرف یو لور چې هغه حضرت فاطمه صرف دغه لوري نه دي. او د دې ولا دلیل په دې خبره باندې دي چې فاطمه رضی الله تعالی عنها باندې دغه خپل خويندې ډېرې زیاتې ګرانې وي او د هغه مینا هغه به تاسو ته دینه اندازا ولګي چې فاطمه رضی الله عنها ته هم الله تعالی درې لونی ورکړي وي درې زمنیو حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت محسن یا محسن دغه درې زمنیو دغه محسن د وډوکوالي کې وفات شه او دغه دوا زمنی لوی شي او درې لونی ورته الله تعالی ورکړي وي او هغه خپل خويندو سره مینه څومره فاطمه رضی الله عنها ځکه اول لوري پیدا شو نو هغه نامه کې د ول زینب مونږ او تاسو خپل خاندان کې د چا ول نامه خپل بچی باندې نه کیګدو به یو څه مړه مو کور کې دغه خزشتا یا دغه نامې باندې الګ شتا خدا بیا مين انتهاوي څ خپل رشتہ دار کې د هم وي او هغه نامه ته خپل بچی باندې کېږي. فاطمه رضی الله عنها خپل لومبني لور نامه زینب کېږي ولا دویمه لور نامه رقیہ کېږي ولا دریمه لور نامه ام کلثوم کېږي ولا دا د فاطمه رضی الله عنها خپل خويندو سره مینه و. نو پیغمبر علیه السلام دغه اولاد